अस्सलाम वालेकुम ګلونو اوریدونکو او لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. نو په نن ویډیو کې به زه تاسو له ښیم چې موږ د خپل یوټیوب لپاره ویډیو څنګه جوړه کړو، یوټیوب سایز والا ویډیو څنګه جوړه کړو. نو ټول اول به تاسو خپل موبایل پلی سٹور له لوډ شو او موبایل پلی سٹور نه به کاین ماستر په نوم باندې دا ایپ ډاونلوډ کو. چې کله تاسو دا ایپ ډاونلوډ کو نو دا ایپ چې کله اوپن کېدو نه بعد په دا کې مختلف پلیټفارمونو والا خپل سایز به راشي او انا بعد تاسو یوټیوب والا کم سایز چې راځي د پلس نشان چې کم راغلو دا غټ ویډیو والا کم هغه چې په دا باندې به کلیک وکړئ او په دا کې چې کم دی یوټیوب والا تاسو لیدل شي 16 by 9 پکسل والا چې کم سایز دی تاسو په دا باندې کلیک وکړو او دا باندې کلیک کولو نه بعد تاسو چې کوم ویډیو یوټیوب لپاره اپلوډ کول غواړو په ویډیو باندې به کلیک وکړو. څنګه مو هغه کړل کلیک وکړو یو ویډیو باندې هغه نه بعد دا ټیک نشان وکړو او ټیک نشان نه بعد دا ایکسپورټ کم بٹن چې راي کم غشه غوندې راي په دا باندې به کلیک وکړو او ویډیو به ایکسپورټ کو. چې کله ویډیو ایکسپورټ شي دا ایکسپورټ کیږي دغه چې کله ویډیو ایکسپورټ شي نو تاسو اسانه سره خپل یوټیوب باندې اپلوډ کولای شو. زه تاسو له داسې ویډیوګانې خایم خپل ویډیوګانې لري چې عامو ایکسپورټ کړي نه لري او په خپل یوټیوب چینل باندې مې اپلوډ کړي لري او هغه موبایل چې کوم مکمل سکرین دی اپ کې نشي لیدل. زه تاسو له خپل یوټیوب کې اوس خایم چې کوم ویډیوګانې ایکسپورټ نه لري نو هغه سکرین چې کم دی موبایل سکرین چې کم دی مکمل نشي لیده په ویډیو کې. تاسو کدا ویډیو ګورو نو په دا ویډیو کې نون د میسج او کال او کروم براوزر وغیرہ په دا ویډیو کې مکمل نشي لیدل او دا سه کدا بل مو ویډیو وګورو نو په دا کې مکمل د موبایل سکرین لیدل شي. تاسو که پوس دا وګورو په کاین ماستر باندې مو دا ویډیو ایکسپورټ کړی ورو او موبایل مکمل سکرین په دا ویډیو کې تاسو لیدلای شو. نو دغه طریقې سره تاسو خپل یوټیوب لا خپل سایز چې کم دی یو ویډیو سایز چې کم دی آیسونه سره په یو منټ دوه کې که ویډیو غټای لګ زیات ټیم اخلي که ویډیو وړای نو زر ایکسپورټ کیږي په ویډیو پرې چې کوم دی درومدار دی. نو دغه طریقې سره تاسو خپل یوټیوب ولا ویډیو اسانه سره یوټیوب سایز په مطابق برابرولای شو. اگر ویډیو خادله لګیدلی وي نو پلیز ویډیو د سره لایک کو او کوم چینل باندې نیو چینل د سره هم سبسکرایب کو. ان شاء الله سه معلوماتي ویډیو به تاسو لپاره په دا چینل باندې اپلوډ کوم. نن پر اندورا ان شاء الله بیا ملوږي چې تبل یوټیوب ټریک سره. خدا حافظ.